بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تیره ورځ درس د مسور په پروګرام کې وو. موږ راغلو په دې پوه شو چې په لومړي سر کې باید لیاوټ ته لاړ شو. لیاوټ ته چې لاړو دلته د خپل اورینټیشن لانډسکیپ یا پورټریټ انتخاب کړو. آیا صفحه په عمودي شکل غواړو یا افقي شکل، او د صفحې سایز انتخابو. په کوم سایز کې موږ تاسو سره کار وشي، معمولا A4 موږ تاسو انتخابو او ورنه کار اخلو. فایل مینو ته راغلو دوستانو. په فایل مینو کې موږ تاسو نو اوپن او ګیټس ان پورې هم درس ویلې. په دې هیله چې څه مې در زده کړي. نن له خیره سره راځو موږ تاسو انفو وایو. خپل انفو څه ده؟ د انفارمیشن له کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د معلوماتو په معنا ده. او دلته موږ تاسو د خپل ډاکومنټ په اړه مکمل معلومات کولی شو چې لاس ته راوړو. دلته پراپرټیز ته کلاړ شئ. تاسو ته وایي چې دغه ډاکومنټ د تاسو تر اوسه ذخیره شوی نه ده، یوه صفحه لري، دومره لغتونه پکې لیکل شوي ده، دغه ټول معلومات درته ښیي. کولی شئ تاسو استفاده وکړئ. او که شو آل پراپرټیز باندې کلیک وکړو، دلته نور معلومات هم تاسو ته څه کوي ښیي. کولی شئ تاسو ورنه استفاده وکړئ چې چېرته ذخیره ده، د چا له خوا نه جوړ شوی ده، دا ټول معلومات تاسو ته درکوي. بل اپشن موږ تاسو په دغه ساحه کې لومړنۍ برخه څه لرو، موږ تاسو سره always open as a read only ده. اوپن ریډ انلی مطلب دا ده چې موږ تاسو که هغه ته لاړ شئ، مثلا د بانک ته تاسو لاړ شئ که نه، تاسو وایئ چې وروره زما نوم محمد نبي نه ده، احمد نبي ده. دا بانک والا کوم یو څه تاسو ته پیسې درکړي هغه یې نشي تبدیلولی. تا ته به وایي چې زه هغه ته لاړ شه، هغه یې به درته بدل کړي که نه. یا مثلا که موږ تاسو داسې مثال ورکړو چې که تاسو ته یو څوک راشي وایي چې والله زما دغه څوک بندي ده، دا خو سیکه راته، تاسو کولی شئ؟ نه، ورته وایي چې فلاني ځای ته لاړ شه، داسې ورقې راوړه. نو زه دلته ډاکومنټ جوړوم. دا ډاکومنټ مې څه کله جوړ کړم، زه اوس وایم چې په دغه ډاکومنټ کې مې دا راته خلاص که، خو ریډ انلی یې خلاص که. چې شی ریډ انلی، ریډ وایي ویلو ته، او انلی فقط، یعنی صرف دا کله ما جوړ کړ دا فقط داسې خلاص که څوک یې وشي لوستلی وشي، پکې ایډیټ دی ونه کړي، نه رنګ دی چینج کړي، هېڅ کار دی ونه کړي، فقط د څه شي کړي ودلولي. نو دلته به زه دا ذخیره کوم. اول زه چېرته براوزر ته ځم او دلته زه به دا ډسکټاپ په صفحه کې دلته مثلا زه به ورته ولیکم چې بوک، د بوک په نوم مې ذخیره کړم. زه کله د بوک په نوم مې ذخیره کړم نو فایل ته ځم، انفو ته ځم. انفو ته چې لاړم دلته به زه ورته وایم چې always open read only، دا مې انتخاب کړ. څه کله مې دا انتخاب کړم، اوس یو کنټرول اس پرس کوم او دا بسته کوم. څه کله مې بسته وکړو، اوس زه دا ځلې خلاصوم. څه کله مې خلاص کړ، ګورو څه چېرته ده، دا د بوک په نوم دلته زموږ فایل. اوس تا ته وایي وروره دغه ډاکومنټ د ریډ انلی خلاصېږي. دلته تاسو وینئ وایي ته فقط کولی شئ چې دا ولولئ. آیا منئ که نه یې منئ؟ که منئ خو یاست، که نه یې منئ نو وهه بېرته پروګرام تړل کېږي. صحیح شو؟ نو زه ورته وایم نه یاست، صحیح ده، مشکل نشته. اوس نو دا څه شی ده موږ تاسو سره ریډ انلی موډ ده، په دې کې موږ تاسو تغییرات نشو راوستلی. او دغه اپشن په آفیس 2021 نه بعد اضافه شوی ده، په مخکینیو آفیسونو کې نشته. زه تاسو په 2014 او دا شیانو کې پیدا یې کړئ. بل موږ تاسو سره دوستانو څه ده، موږ تاسو سره انکریپټډ پاسورډ ده. انکریپټډ پاسورډ موږ تاسو ته څه کار کوي، لکه څنګه چې تاسو موبایل ده او هغه پاسورډ لري، تاسو غواړئ چې خپل فایل ته څه شی ورکړئ، پاسورډ ورکړئ. زه مثلا اوس وایم چې دغه فایل چې موږ تاسو سره ده دا چې څوک خلاصوي دی باید پاسورډ ولري. نو دې ته زه غواړم پاسورډ ورکړم لکه موبایل غوندې یا هر شی بل غوندې. نو دلته زه مې انکریپټډ پاسورډ دا یو سپیس دوه سپیس اوکې یو دوه پاسورډ زه ورکوم ورته. چې کله مې پاسورډ ورکړ اوکې، اوس یې بېرته تړم، ورته وایم یس، سیو مې کړ. چېرته یې ذخیره کوم؟ ډسکټاپ ته. ډسکټاپ کې د بوک 1 په نوم ذخیره کوم. وایي دا په دې نوم شته یو دانه، زه ورته وایم د مثلا بوک 2 په نوم راته ذخیره کړم. نو دلته به زه دې ته بوک 2 ولیکم. اوس دا ذخیره شو. چېرته ده؟ دلته به اوس موږ تاسو ته راشي. بوک 2 چېرته ده؟ دغلته ده. اوس ګوره زه دا خلاصوم، له ما نه به پاسورډ غواړي. که پاسورډ دې صحیح ورکړي خلاص به شي درته، که یې ورنکړي نه خلاصېږي. اوس خلاص ده، پاسورډ زه ورکوم، غلط پاسورډ مې ورکړی. اوکې کوم یې وایي وروره دا اشتباه ده، پاسورډ به صحیح پاسورډ ورکړي. نو زه بېرته ځم، دا به وتړم، بیا یې له سره خلاص کوم. دا ځل صحیح پاسورډ 1 2 اوکې
اوس ګوره بیا ریډنلی هغه پوښتنه کوي زه ورته وایم یس خلاص شو صحیح شو یعنې درنه پاسورډ غواړي که غواړې چې دا پاسورډ چینج کړې یا غواړې چې دا پاسورډ لرې کړې له منځه یوسې بیا به فایل ته ځې فایل ته چې لاړې انفو ته ځې نو دلته لاړ شه انکریپټ وت پاسورډ دلته ګوره له مخکې نه لیکل شوی ده دا پاکه نوی پاسورډ ورکړه او که غواړې چې نه بیخي دې نه بیا دا پاکه همدا ځای خالي پرېږده اوکې کوې بیا پاسورډ یې څه کېږي له منځه ځي صحیح شو هغسې تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ بل څه ده دوستانو موږ تاسو سره ریسټریک ایډیټینګ ده ریسټریک ایډیټینګ څه شي ته وایو ځکه اوس وغواړم په دې باندې مثلا داسې لاړ شم دلته به زه یو نوی فایل واخلم صحیح شو اوس دلته ګورئ دوستانو دغه زما پاراګراف ده زه که وغواړم د دې سایز غټ کولی شم غټ سم که رنګ یې چینج کوم رنګ یې چینج سو بولډ شو هر شی چې زه وغواړم په دې کې آزاد کولی شم نو زه ورته وایم چې نه وروره دا ازادي بند کړه په خلکو باندې ریسټریک یې کړه ریسټریک یعنې محفوظ کول ښایي زه چېرته فایل ته ځو فایل ته چې لاړو موږ تاسو دلته ورته وایم چې ریسټریک ایډیټینګ دې ځای کې موږ تاسو سره دوه اپشن دی لومړنی اپشن څه دی وایي لیمیټ فارمټینګ یعنې هغه ځای لیمیټ کړه خلکو ته چې په دې کې نور تغیرات رانه وړي لکه څنګه تغیرات رنګ یې چینج نه کړي مثلا پکې غټ واړه کوي نه کړي دا کارونه ونه کړي فقط فارمټ تغیرات رانه وړي صحیح شو نو څه کله مې دا انتخاب کړم په دې ځای کې ورته کلیک کوم ورته وایي یس سټارټ انکریپشن دا اپشن مې تر اوسه تشریح کړی نه ده ښه وایي پاسورډ راکړه وروره دا یې پاسورډ او دا هم پاسورډ اوکې پاسورډ یې تاسو خواښه هر څومره چې ورکوئ اوس ګورم زه که وغواړم چې د دې سایز غټ کړم دلته کېږي سایز یې غټ وړوکی رنګ دا ټول شیان وینئ غیر فعال سو ټول غیر فعال ده او که زه دلته لاړ شم دلته یعنې کوم شی چې د دې په سټایل پورې تړاو لري فارمټ پورې تړاو لري هغه شی دی ټول غیر فعال سو اما ډیلیټ کېږي ډیلیټ یې کړه بل نوی شی غواړې ولیکه کېږي خو فارمټ یې نسي بدلولی صحیح شو مثال لکه څنګه ده مثال داسې ده چې تاسو سره کوم اسناد راځي تاسو ته وایي چې په دې کې تغیرات به نه راوړي نو دا هغه د اسناد شته در سره خو تغیرات به پکې نه راوړي نو دغسې موږ تاسو کولی شئ کره یې وړئ هغه له پوهېږي صحیح اوس دا کتابچه ده موږ تاسو سره دا داسې زیړ رنګ کې جوړ شوی دی اوس په دې کې موږ تغیرات نشو راوستی خو که رنګه واخلو د دې په سر رنګه کړو خو رنګ بیا پوهېږي چې دغسې هغه شوی ده نو دلته هم ګوره زه نوی شی غواړم ولیکم نو نوی شی ګورې په بل فارمټ لیکل کېږي که زه وغواړم چې دا له دې سره یو شی سي نه کېږي امکان نه لري دې ته ریسټریک ایډیټینګ وایي لیکلی شو ډیلیټولی شو اوس زه ورته وایم نه وروره نو چې هغه نه اجازه نشته فارمټ چینج کول نو لیکل ولې اجازه ورکوي ډیلیټ کول ولې اجازه ورکوي هغه هم راته بند کړه نو د دې کار لپاره موږ تاسو چېرته ځو زه فایل ته انفارمیشن ته ځو دلته سلاړو ریسټریک ایډیټینګ باندې کلیک کوو دلته ورته وایو سټاپ پروټکشن دا سټاپ کړه دلته پاسورډ ورته ورکوو اوکې ورته وایو پاسورډ سټاپ شو اوس دوم آپشن هم فعال کوو دوم آپشن مې چې فعال کړ نو دلته دا دوم آپشن بیا دا څه کار کوي دا وایي allow only this type of editing to this document دلته نور شیان هم شته دي نور آپشنونه صحیح ده مثلا ټریک چینج ده کومنټ ده فیلینګ ان فارم ده او نو چینج زه فقط دغه نو چینج ریډنلی انتخابوم نو چینج یعنی هیڅ تغیرات اجازه نشته نو دلته زه یاس باندې سټار کلیک کوم او دلته پاسورډ ورکوم دا یو پاسورډ او دا بل پاسورډ اوکې اوس نو زه په دغه ډاکومنټ کې هیڅ شی نشم کولی نه ډیلیټولی سم نه لیکلی سم نه رنګ چینج کولی سم هیڅ شی امکان نه لري یو ټکی په قدر تاسو څه کار نشئ کولی ټول بند سو ورډ پروګرام نو په دې کې هیڅ تغیرات تاسو نشئ راوستی که غواړئ چې بیرته یې سټاپ کوئ په دې بټن باندې کلیک وکړئ که دا صفحه تاسو ته خلاص نه و تاسو تللی شئ فایل ته انفو ته او دلته بیرته ریسټریک ایډیټینګ ته لاړ شئ دلته راسه ورته سټاپ پروټکشن پاسورډ ورکړه اوکې اوس بیا ټول شیان بیرته څه شو فعال شو دا هم غیر فعال کړه دا هم غیر فعال کړه دا بند کړه نور هر څه چې غواړئ پکې کولی شئ صحیح شو دې ته وایي ریسټریک ایډیټینګ یعنې زموږ تاسو فایل کې څوک تغیرات را نه وړي بل دوستانو موږ تاسو سره ریسټریک اکسس ده ریسټریک اکسس څه ده موږ تاسو سره آنلاین کار کوي آفلاین کار نه کوي مثلا مخکې مې تاسو ته د بانک مثال درکړ بانک مثال داسې ده چې هغه کوم یو څه پیسې تاسو ته درکوي هغه فقط دا مسؤلیت لري چې تاسو ته پیسې درکړي او هلته یې ورسوي چې دا سړی ته ما پیسې ورکړه نه د تا نوم بدلولی شي نه د هېڅ کار د تا په اکاونټ کې نشي کولی
نو دا زه یوه پروژه جوړوم، مثلا د مثال دا دفتر دا ټول هغه کوم ګروپي کار کوم آنلاین. نو زه دلته ریسټریکټ اکسس دوی ته وایم مثلا هغه دوه خبرې چې مخکې وکړئ چې هغوی آنلاین وشي کړی زما ډاکومنټ کې تغیرات راوړي که ونه شي کړی. که هغه هم کولی شي آنلاین په ډول بند کړئ، په ګروپي شکل هم څه کولی شي بند کولی شي. نو انټرنټ نه لرو نشو کولی شو له دې نه اوس کار واخلو او استفاده کوو. بل څه دا موږ او تاسو سره ډیجیټل سیګنیچر ده. دا سیګنیچر وایي امضا ته. تاسو کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې امضا اضافه کړئ، خو په دې شرط چې تاسو به یو قلم لرئ، ډیجیټل قلم ورته وایي، ډیجیټل پن. نو هغه به کمپیوټر سره څه کوي، ته چې دلته هر څه کار کوي هغه هلته کېږي. نو دا هم موږ تاسو سره انټرنیټي کار کوي. او بالاخره اخرینی اپشن چې موږ تاسو سره ده مارک از فاینل. مارک از فاینل، فاینل وایي تمام خلاص. زه ورته مارک از فاینل دغه ډاکومنټ ما سره مارک از فاینل که اوکې. اوس نو دلته چې لاړ شو دا به زه ذخیره کوم ډسکټاپ کې، نوم ورته ورکوم مثلا 1 2 3 3 دغه نوم ده. اوس دغه ډاکومنټ کې زه هم بیا هم تغییرات نشم راوستلی. خو د دې مثال تقریبا دغومره داسې که یو عادي مثال تاسو درکړم چې تاسو ذهن کې کښېنیم، داسې ما زه دفتر نه وځم، دفتر لاک کوم، خو کلي د دفتر په سره ږدم. صحیح شو؟ نو هر څوک چې راځي تر څو چې کلي نه یې لیدلی، خاص دروازه ټک ټک کوي څوک نه خلاصوي، او که کلي ته یې فکر سي کلي اخلي بیا راځي. نو اوس دغه ډاکومنټ ټول بند ده، نه پکې چې لیکل کېږي نه رنګ هېڅ شی نشي کولی. او که راغی په دغه بټن باندې کلک وکړه ایډیټ انیوې، په دې باندې کلک وکړه، اوس هر تغییرات چې وغواړي کولی شي په ستاسو ډاکومنټ کې راوړي. دې ته وایي مارک از فاینل. نو نن موږ تاسو راغلو انفو کې د یا ډاکومنټ پراپرټیز باندې پوه شو، او پروټکشن کې موږ تاسو دا ټول اپشنونه سره ویلي. په دې هیله چې پوه شوی یاست. سبا ته انشاءالله دا نور اپشنونه بیا صحیح شه.